ستروسو په خاندان کې او یا د مالټې په بخش کې مو اراده ده چې د 15,000 جری بزمکې په اندازه باندې نوې مالټه وکړو تر څو د هیوادوالو ضرورت دلته په خپله پوره کړو. نو بس ښه ده مړه خپل وطن کې کار دی دغه دی دا په دې موږ ډېر خوشحاله ځکه چې د بل ځای نه خلاص شي چې بل ځای ته لاړ شو. د حکومت نه او د اړوند ادارو نه هم دا غوښتنه ده او دا غږ په دوی باندې کوو چې دې ځوانانو ته د دایمي کار زمینه برابره کړي.